متقي ایران کې تښتېدلو مقاومتیانو ته سخت پیغور ورکړ. دا چې ایران د طالبانو په ملاتړ تازه څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. متقي وایي زموږ مخالفین په 1 متر خاوره هم واک نه لري. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په ایران کې له یو شمېر افغان مهاجرینو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان ټوله خاوره د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې ده او په هیواد کې هیڅ سیاسي بندیان نشته. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم وویل چې ایرانی مقاماتو په دغه هیواد کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د حل کولو په باب ډاډ ورکړی او ژمنه کړې چې د طالبانو پر ضد به د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. هغه وویل چې په افغانستان کې ملي امنیت تضمین شوی دی. امیر خان متقي وویل الحمدلله په 1 متر ځمکه هم د مخالفینو واک نشته. د قدرت ټول جزیرې ختمې شوي، ملک التوافي ختم شو، هیڅوک نشي ویلی چې موږ قوي او ته ضعیف یې. هغه زیاته کړه هغه تش په نوم سیاسي رهبران چې بهرني هیوادونو ته تللي او افغانستان کې د جګړې پیلول غواړي، حقیقت کې دوی غواړي پردي زامن قرباني کړي تر څو خپل واک ته ورسیږي. خو ملت اوس پوه شوی او په هغه ازمایښت شو بیا باور نه کوي کوم چې د امریکا او غرب د ډالرو لپاره افغانستان اشغال ته برابر کړی و. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران او افغانستان خو اړیکو ته په اشاره سره زیاته کړه دغه دواړه هیوادونه د اړیکو د پیاوړتیا په لټه کې دي. امیر خان متقي زیاته موږ هغه ستونزې هم راپورته کړې چې کډوال ورسره مخ دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.